په تیر ویډیو کې مو په انالیټکس منیو باندې خبرې وکړې چې انالیټکس منیو کې موږ تاسو څه کولی شو او درو مې خو دا چې انالیټکس منیو کې موږ تاسو خپل ګراف کتلی شو د نړۍ کوم هیوادونو سره موږ کار کړی څومره ریټینګ موږ لرو همدارنګه په کم لیول کې موږ تاسو یاستو د نن ورځې موضوع مو د پروموټډ ګیګز په نوم باندې یو منیو چې په فایور کې نوې اضافه شوې ده د دې غواړم درته تشریح کړم البته دا منیو چې دا د لیول 1 او همدارنګه د نیو سیلرانو دپاره چې کوم راځي په فایور کې نوي اکاونټ پرانیزي همدارنګه لیول 1 سیلران دي هغوی دپاره دا منیو په د دوی په پروفایلونو کې نشته ده که چیرې تاسو لاړ شئ لومړی ویډیو ته وګورئ د پروموټډ ګیګز په نوم باندې منیو ستاسو په پروفایل کې شاید نه وي خو زه چې لیول 2 سیلر یم د دې لپاره موږ دپاره د آپشن انیبل دی غواړم تاسو ته تشریح کړم شاید په آینده کې ورته په کار راشي پروموټډ ګیګز منیو چې فایور اضافه کړي تر ټولو یو ښکلی آپشن اضافه کړی دی خو له بده مرغه دا یوازې لیول 2 سیلرانو ته اضافه کړی دا باید لیول 1 همدارنګه نیو سیلرانو ته هم اضافه کړی وي زما په نظر البته خو یوازې لیول 1 او لیول 2 او ټاپ ریټډ همدارنګه پرو سیلرانو دپاره دا دی دا دې دپاره دی پروموټډ لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي همدارنګه ستاسو ګیګ پروموټډ کوي که چیرې فکر وکړئ تاسو په فیسبوک کې یو پیج ولرئ او غواړئ د خپل پیج چې دی زیات ویو ترلاسه کړي یا مثلا زیات لایک ترلاسه کړي تاسو خپل پیج سپانسر کوئ یعنی اعلاناتو ته سپارئ او په دې باندې پیسې ورکوئ مثلا د هفتې $10 $20 یا $30 غواړئ د ستاسو پیج ډیر زیات لایک ترلاسه کړي او ډیر زیات ویو ترلاسه کړي نو تاسو د اعلاناتو ته سپارئ په فایور کې هم د پروموټډ ګیګز ایگزیکټلی همداسې دی څرنګه چې تاسو په فیسبوک کې خپل پیج اعلانات ته سپارئ پیسې پرې ورکوئ دلته هم خپل ګیګ اعلاناتو ته سپارئ او پیسې پرې ورکوئ د بیلګې په توګه یو کس راځي د لوګو ډیزاین سرچ کوي او تاسو خپل په ګیګ باندې پروموټډ ګیګ په نوم باندې چې کوم منیو آپشن دی هغه د انیبل کړی دی او تاسو نه چې دی پر کلیک باندې پیسې کټ کوي نو لوګو چې یو کس سرچ کوي هلته چې راځي نو دوی ستاسو دا ګیګ چې دی په ټاپ رینک کې راولي یعنی په لومړي پیج کې راولي تر څو سیلران وکولی شي په اسانۍ له تاسو سره اړیکه وکړي نو چې هغوی تاسو سره اړیکه وکړي ډېر زیات سیلران نو دې څخه معلومه ده چې ډېر زیات اډرونه به ترلاسه کوي چې ډېر زیات اډرونه به ترلاسه کړي نو دې څخه معلومه چې ډېر زیات پیسې به ترلاسه کړي نو زه د کمپیوټر سکرین ته په عملي بڼه انشاءالله درته درښایم د پروموټډ ګیګ ته راځم منیو باندې کلیک کوم دلته هم همداسې د امپریشنز همدارنګه کلیک همدارنګه آرډر سپینډ همدارنګه ریوینیو تر دا دمه دلته چې د ایډز اورویو د دا اورال اورویو ښیي موږ ته چې 9 کلیکونه چې دی څه ورته وایي تر دا دمه چې موږ په دې میاشت کې چې دی البته په تېرو 13 ورځو کې 9 کلیکونه موږ کلیکونه شوي دي زموږ په ګیګز باندې همدارنګه 2 اډرونه موږ د پروموټډ ګیګ د لارې ترلاسه کړي دي او مصرف کړي مې دي $2.33 خو بیرته ریوینیو یا ګټه مو څومره ترلاسه کړې تاسو پرې پوهېږئ $252.50 خالي موږ د دې څخه ریوینیو یا ګټه ترلاسه کړې ده دلته راځم درته په بشپړه توګه ښیم لکه ایډز پرفارمنس دی ګوره فیلن انیبل دی کولی شئ دې څخه ډیسیبل کړئ دا ګوره ډیسیبل شو بیرته انیبل کوم بیا انیبل شو همدارنګه دلته چې دی بیډ دی یعنی په دې معنی چې ستاسو په اعلاناتو باندې ستاسو په ګیګ باندې چې تاسو فایور ستاسو اعلانات ستاسو ګیګ خلکو ته وړاندې کړي نو $100 باید تاسو څخه کټ کړي نو زه ما ورته ویل چې 10 سنټه کټ کړئ 10 سنټه مو له موږ څخه په یو کلیک باندې کټ کړي البته دا چې څومره تاسو زیاتوئ تاسو ګوره دلته زیاتوئ تاسو کولی شئ دا $2.30 کې همدارنګه تاسو کولی شئ $1 حتی پر کلیک باندې کوئ نو هغومره ستاسو د اعلاناتو چانس زیاتېږي مثلا زه راځم دا چې دی $50 کوم یا 50 سنټه کوم یعنې $0.5 نو دا راځم زه 50 سنټه کوم یا نو زموږ چانس نور هم زیاتېږي چې زموږ ګیګ نور هم په ټاپ ریټډ کې راشي یعنی ټاپ رینک واخلي دا هم 50 کوم له موږ څخه چې هر یو کسټمر راځي که موږ څخه یې سرویس واخیسته یا یې وانخیست چې کلیک پې وکړي له موږ څخه 50 سنټه یعنې $0.5 کټ کوي په دې ګیګ باندې موږ تاسو 8 کلیک راغلی دي او 2 اډرونه مو ترلاسه کړي چې د CPC یعنې کلیک پر کاسټ باندې موږ څخه کټ کړي دي 2.03 سنټه کټ کړي دي او بیرته ریوینیو ګټه هم بیرته له دې $2 څخه څومره کړې ده $252.50 یعنی دا دومره یو آپشن دی چې دوی پکې اډ کړی دی او همدارنګه دویم ګیګ چې زموږ تاسو دی تاسو دلته ګورئ د دې هم 50 سنټه اوس موږ کړل په یو کلیک باندې همدارنګه د دې څخه مو یو کلیک په دې باندې شوی دی او $10 موږ سپین کړي مصرف کړي خو تر اوسه پورې ریوینیو مو ترې نه ده ترلاسه کړي